زموږ او ستاسو ذهن د بڼ په څیر دی. هلته ګلان یا واښه شنه کیږي. که ګلان پکې ونه کرو، واښه یا بوټي په خپله او زموږ له زیار پرته وده کوي. دا خبره د براین ټریسي ده. دی وایي که په ذهن کې مثبتو او ښو فکرونو ته په شعوري ډول ځای ورنکړو، منفي یا ناوړه فکرونه په خپله پکې پیدا کیږي او وده کوي. نوموړی وایي همدا ساده مثال روښانوي چې نړۍ کې ولې ډېر خلک بې دلیله خفه دي. ګرانو ملګرو، دا ساده مثال ممکن په خپل ژوند کې هم پلی کړئ. یعنې که غواړئ چې خوشحاله اوسئ، ذهن کې مثبتو فکرونو ته ځای ورکړئ. که چیرې یو کس وي وزن یې ډیر وي، ورزش نه کوي، نو د هغه ذهن ته ضرور دا منفي فکر راځي چې ولا زما وزن زیات دی، زه به ناروغیو سره مخ یم. خو که د یو بل کسن وزن ډیر وي او ورزش کوي، نو د ورزش سره مثبت فکر خپلوي او وایي چې ورزش کومه، په صحت به جوړ یم، له ناروغیو به په امن یم. یعنی مثبت فکر خواري ته اړتیا لري، او منفي فکر چې ده که زحمت نه کوي، هرومرو دې میلمه کیږي او په ذهن کې دې راشین کیږي. په دې هیله چې ذهن مو له ګلانو ډک او له بوټو خالي وي. ښه وخت ولرئ.